سلامونه، زه جاوید کوټوال یم دلته په واشنګټن کې د بي بي سي د پښتو څانګې خبریال. د بي بي سي د پښتو فیسبوک باندې ګران مینوالو، زه همدا اوس واشنګټن ته څیرمه د پښتو د نامتو سندرغاړي استاد منګل سره یم او غواړم د ده سره د ده په هنري فعالیتونو او د ده په ژوند باره کې ورسره خبرې وکړم. که چېرته تاسو پوښتنې لرئ زموږ سره یې راشریکې کړئ. ما ته معلومیږي چې ډېرې زښتې پوښتنې راغلي هم دي. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړو، خو د هغې نه مخکې به یو څو پوښتنې ته استاد سره زه خپله ولرم. استاد سړه مشي او ښه راغلاست. په خیر اوسې، ژوندی اوسې کوټوال صاحب. به زموږ هم سلامونه د افغانستان غونډو خلکو ته، که په افغانستان کې ژوند کوي که د افغانستان نه بهر دي مسافر دي، بس زموږ سلامونه او احترامات. او تیر شوی اختر د دې خلکو د مبارکي، کنه دې ته اختر موږ نشو ویلی، د غمونو اختر ده، خو بیا د خدای پاک نه یو رحم غواړو په دې مظلوم ملت باندې. استاد چیرې اوسېږي؟ موږ خو اوس واشنګټن کې یو، د ورجینیا په ایالت کې یو. په امریکا کې په کوم ایالت کې اوسېږي او څومره وخت کېږي چې هلته اوسېږئ؟ تقریبا 19 کاله کېږي چې په سان فرانسیسکو کې اوسېږو، یعنې کالیفورنیا ایالت کې اوسېږو. هلته خوشحاله یاستئ؟ خوشحالي به شي، خپل د خټو کورونو پسې اړاندې یو، مګر خبره دا ده چې ژوند د تېرېږي. د هغه خبره ده د بیدل صاحب ده چې زندگی در گردنم بارست، بیدل چاره چیست، چار باید زیستن، ناچار باید زیستن. که غواړې او که نه غواړې دا عمر او دا ژوند در باندې تېرېږي، نو د مجبوریت ژوندونه یعنې خاص لذت پکې نشته. علت څه شی دی؟ دا چې د دوستانو د افغانانو نه لرې یاستئ او که د خپلو هنري فعالیتونو نه لرې یاستئ، عمده علت څه دی چې خوشحاله نه ښکارئ دلته په امریکا کې یا په کالیفورنیا کې؟ ستا د خبرې په تایید دا درته وایم چې مایان چې له اوبو نه وباسي خپله نفسې وځي. هنرمند او ملت لکه اوبو، ملت اوبه او هنرمندان پکې مایان دي او په هغه کې بس ژوند هم کوی شي. او د اوبو نه د ملت نه چې لرې شي، څوک داسې د په ډزو ویشتل کېږي په کلاشینکوف، څوک د ملک نه فراریږي، دا هم بل رقم وژنه ده. دا که خارجي پرابلم ده او که داخلي پرابلم ده، یا په داخل کې د اجنبیانو اجنټان ناست دي، څوک پوهېږي چې دغه کیس خلک دغسې خلک خپل ملت ته خدمت کوی شي په یو نوم، په بل نوم، په د احمد په نوم، د محمود په نوم، مقصد شړل کېږي. په دې چې په بېسوادو خلکو کې په بېسوادو خلکو کې دا 5 ګوتې داسې دا یو ګوته چې لږ څه ترې لوړي، په دې خلکو یا وژل کېږي یا بیا تښتي. په دې چې هغوی خپل اصولو باندې همغه خلک چې علم ونه لري، غلی اجنټاني، همغه خلک په هغه وطن کې ژوند کوی شي. او ډېر هنرمندان داسې دي چې بیخي عملا درته وایم دا د سرکونو په کنټریکشنونو کې واسطې لري، دونه د هنر نه نه پیدا کړي چې ښه د هنرمند څه د کنډ، بیا هغوی دا په بل چا خرڅوي. یو بزنس روان ده په افغانستان کې. نو زه په دغه امریکا کې نه یم خوشحال، څونه چې دا خبرونه چې ګورم کله کله په شرافت چې راته ژړا راځي، که دا خپل ملت باندې مې زړه خوږېږي. نو دغه یو یا قربان پاتې ده، خیر ده که د دوی ډزې داسې زر متره ولي، یا زموږ غونډه دنیا دغه ژبه ده او ټکنالوژي مخکې شوی ولي، یعنې د ملت سره استو، خو د دردونو د غمونو سره یو، نه د خوشحالیانو سره. ډېر منګل استاد، ځینې پوښتنې کیدای شي تکراري تاسو ته ښکاره شي، لکه دا چې څومره وخت کېږي چې هنري ژوند مو پیل کړی دی او تر اوسه مو څومره سندرې ویلي دي او په دې لړ کې مو لوړې ژورې ډېرې طبعا لیدلي، یوه خوږه او یوه ترخه خاطره یو مینوال غواړي ستاسو نه واوري؟ دا خپله ژوند یو خاطره ده چې له موره پیدا کېږي، سړی په ژړا باندې شروع کېږي، شروع یې په ژړا ده، او تر څو چې د مرګ سکون ته سړی نږدې کېږي. دا مرګ هم کله کله ځان ته یو سکون لري. ډېر په ژوند کې چې سړی بازابي، نو مرګ ورته تداوي ده. نو د 14 کلنۍ نه 15 کلنۍ نه مې شروع کړی په دې سندرو، په بانډو کې، په دیرو کې، او خلکو بس
نه پرې یو واده به چې شو دا د کلي خلک غونډ به راپسې شاله شو بیا په کور کې چې تلم وهل به مې وخوړه نو به مور به وهلم ورونه به خپې راته وتړلو چې بیا ما خپل مور ته ویلې مالې مورې دا خو کومه بده خبره خو بیچارهګان هغوی نه و ملامت هغه سیستم هغه وطن وی نه زه په دې نه پوهېږم چې ته ښه سندرې کې او که نه کې بده خبره دا ښځې چې اوبو پسې موږ په کور کې سا درلوده وی دا ښځې چې اوبو پسې راځي بیا وایي چې د ملک یعقوب مسیح ته ګوره څنګه نوم او نشان ولا ډېره بده خبره د آخر دې زوی ډم شو نو په دې باندې دوه بنې هم درلودې په هغه باندې هم بیچاره رنځې وړلو خو مګر وهل مې ډېر وخوړلو عزم مې کړی و چې نه دې پرېږدم یوه کیسه د ما وهلو که راته وکړې چې وهل والا داسې وهل مې هم خوړل چې ورور عبدالحق اوس معلم ده اوس نه پوهېږم چې تقاوت یې کړی که وزارت معارف کې کار یې کوو په لغمان کې البته مدیر و د کوم لیسې نو یو ورځ یې داسې وهلی وم دا شنډه به یې راته واده به چې و مخکې له مخکې به یې شنډه په اوبو کې راته ایښې وه شنډه نه ماتېږي که نه دا د توتو شنډه ولا 3 ورځې زه مکتب ته نشو تللی دا زما خپې پړسېدلي وو مګر مالې چې ولا ومې وژنی کوي پرېږدمه شوق مې و په د وینې په جریان کې و مالې دغسې لکه کدو چې مرې راشه د ملت ته خدمت وکړو هغه خدمت مې کړی په خپل وس او اندازه د مرکې نه مخکې هم تاسو یو څه ګیلمن وئ د ملت نه چې د هنر په قدر خلک د پوهېږي که په هغې سره لږ نور هم وغږېږئ نو ما مخکې درته قصه وکړه چې استاد اولمیر زه په مرګ کې وم استاد اولمیر غوندې یو انسان هغه یو حبه و دینار یې نه درلود حتی د ډوډۍ پیسې نه درلود د ښاروالي په پیسو باندې ښخ شو حتی استاد سراهنګ ته مجید سربلن چې د صدر اعظم معاون او کله کله دی په هندوستان کې سفیر و دی چې کانسرت ته استاد سراهنګ تلو د هغه قدر باندې پوهېده چې دا سړی څه نابغه سړی ده مګر هغه ته که پیسې نه وای ورکړی د هغه د تدفین پیسې هم نه وي نه دا هنر په افغانستان کې داسې ده که دا پښتانه هم دي بې تفاوته خلک دي په خوشحالیانو کې موږ خو د خوشحالي د خلکو د خوشحالۍ قاصدان یو لکه ملا نه یو چې جنازه چېرته ده او تابوت چېرته ده دې نه هم چک واخله هغه نه هم واخله تر څو والا خیرات وکړي کریډټ کار باندې خیرات پې کوي دا چې دا ورته ګټه کوي او دا به راسن جنت ته ځي هغه ډوډۍ هم خوري بیا ښه ډوډۍ دې وخوړه دا بیچاره باندې ورباندې مرګ او میر راغلی اوس خو زه مخه ته دې ښه شه د خدای په نامه نه ولا چې هغه پاکټ ته ناست دي تر اخره چې هغه وانخلي په یو مړی باندې تقریبا 2-5 پاکټه اخلي نو خبره دا ده چې نه پوهېږم نو دغسې جنجالونه منګل استاد په اوس باندې به تم شو چې ستاسو هنري فعالیتونه اوس څه دي نوې سندرې په پام کې لرئ نوې سندرې مو ثبت کړي کنسرتونه نور څه زه یو 20 سندرې نوي څه شعرونه زما دي څه د محترم رحمت شاه سایل ته او څه د ښایسته ښایسته او شاعرانو د رحمان بابا شعرونه دي زه په خپل شعر باندې دونه نه حسابوم خو هغه زموږ عظیم شاعران دي کمپوز کړي مې دي مګر اسټوډیو کې څو اسټوډیوګانو ته مې مراجعه وکړم ماله دا کسیت تاسې ځان ته ثبت کوي نوازندگان ټیکر کوي د اسټوډیو پیسې ورکوي ځان له یې وباسي په دې چې د زړښت علامې دي په انسان د اواز یو ورځې خرابېږي بیا هم غلیمت ده چې دې نه خلک باید استفاده وکړي یو نر سړی پیدا شوی ولا کوي په پښتنو کې یا په دې دري ژبو کې چې راشه ورور دا مصرف یې موږ ورکوو ته چې مفته ثبتوې او موږ نه چارچوې راشه والله که یو سړی پیدا شوی چې دا کار یې کړي دا یو ځای ده بزرګ ځای ده او بل داسې چې دلته یو تبله وارمونه باندې به سړی څه کسیت ثبت کړي په وطن کې خو پریماني ده رباب شته پکې فلوت شته وایلون پکې شته دا ځوانانو لږ څه رشد یې کړی خو خیر بیا هم کوشش کوو چې دا خپله اصیله موسیقي سړی مخکې وي چې زما د دې جازونو صحیح خبره ده زموږ او د دې نورو خلکو د موسیقۍ په منځ کې داسې فرق شته چې د دوی موزیک او موسیقي په خپو تاثیر کوي او زمونږ اوازونه په زړونو باندې تاثیر کوي دغه فرق پکې شته خو خبره دا ده چې زمونږ په وطن کې د غزلو بازار لږ څه ضعیف په دې ده چې موږ بېسواد خلک ډېر لرو هغه د شعر او د حمزه بابا د شعرونو او د حمید معشوقیل د شعرونو په تحلیل څه پوهېږي هلته باید سړی پوسکنده ورته چې شونډې دې داسې دي او غوږ دې داسې ده دغسې لانجو سره را مخکې تاسو د ځوانانو هنرمندانو یادونه وکړه اوس
پخوا به چې تاسو سندرې ویلې د ګوتو په شمېر هنرمندانو په رادیو تلویزیون کې سندرې ویلې او ځوانان کم وو، ښځې خو بیخي کمې وې. اوس ځوانان هم دې ډګر ته راغلي د موسیقۍ، ښځې هم یو څه شمېر زیات شوی. تاسو په افغانستان کې د موسیقۍ اوسنی حالت څنګه څېړئ، څنګه یې ارزوئ؟ ورته خوښ یاست، خوشبین یاستئ او که نه؟ زه بالکل مخالف نه یم، منتها خپل دا زمونږ چې کوم رسم، کوم رواج، کوم اصیله موسیقي ده د افغانستان، په دې باندې باید کار وشي. دا خارجیانو غذاب پیسې په مصرفوي چې دا زمونږ غرور، دا غیرت، دا د شملو قانون، دا د پکولونو دا شیان دا غون له منځه ویسي او په دې باندې پیسې لګېږي او موږ خلک ورته ناست یو. نو خو دغه څو اجنټانه تللي دي، بس هغه د ګورو چې خارجیان چې څه وایي دوی یو هم صلاحیت نه لري، نو دوی به په موسیقۍ کې څه هغه راولي، کوم دا رپ چې ورته وایي، دا د امریکا 1 2 3 شیټ او داسې کلمات دي پکې چې زمونږ او تاسو انساني ادب او اخلاق دا نه مني. مګر په افغانستان کې ماغه دا رواج شوی په دې چې پیسې په مصرفېږي. زمونږ اصیله موسیقي باید له منځه لاړ شي، زمونږ د ښځو حرمت او عزت باید له منځه لاړ شي چې یو مبتذله جامعه ته جوړ شي. د دوی دا کار ده. نو په دغه شکل ښه نه دا چې په یو تدریجي حالت باندې فرق نه کوي. زه د تمدن مخالف نه یم، مګر زه خپل د افغانیت د ټکولو مخالف سړی یم. ګرانو مینوالو کولی شي موږ ته پوښتنې راولېږئ، پوښتنې مو ډېرې را روانې دي. منګل استاد نه به وغواړو که چېرته خپله یوه نوې سندره راته زمزمه کړي، هارمونیا ورسره شته. په همدې ضمن کې به زه کوشش وکړم چې یو څو پوښتنې ستاسو راواخلم او چې د موسیقۍ نه وروسته، د دې پارچې نه وروسته به هڅه وکړو چې د منګل استاد په شخصي ژوند هم ورسره ستون شو. منګل استاد که کومه سندره زموږ دپاره لرئ لږ راته زمزمه کړي، موږ به ترې خوند واخلو. یوه سندره به نوی مې کار پې کړی، شعر یم نوی ده، نو دا به زمزمه کو. توکل په خدای چې دې کې در نه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خورې په سر یم خوږې مورې، در نه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خورې په سر یم خوږې مورې، بې وسه یو بې کسه خزان خزان کړمه، بې وسه یو بې کسه خزان خزان کړمه، ستا له غېږ نه چې بهر یم خوږې مورې، در په در خورې په سر یم خوږې مورې، نیمه شپه د زړګي حال سپوږمۍ ته وایمه، نیمه شپه د زړګي حال سپوږمۍ ته وایمه، له هر څه نه اوس بتر یم خوږې مورې، در په در خورې په سر یم خوږې مورې، اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی، اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی، څنګه درشم بې وزر یم خوږې مورې، در په در خورې په سر یم خوږې مورې، در نه لرې
مسافر خوږې مورې در په در خاورې خسارم خوږې مورې. ډېر اعلی، ډېر خواږه، ډېر ښه، ډېر د درد ډکه او دا خو شپږ اووه انترې درلودې، خو مصاحبې خبره وه، نور مې لا پرېښوده. مننه. یو مې پکې وخت مو کم پاتې، لږ به تم شو ستاسو په شخصي ژوند باندې. څو اولادونه لرئ او لمسیان هم لرئ او که نه؟ دوه زامن لرم، دوه مې لورګانې دي. او لمسي؟ مسي فضل د خدای د اوس خو اووه پورې رسېدلي. ډېر ډېر ښه. ډېرو کسانو پوښتنه کړې ستاسو شخصي ژوند باره کې، نو موږ به هڅه وکړو چې ستاسو نه څومره چې امکان لري ځوابونه واخلو. هغه دا چې تاسو د افغانستان په موسیقۍ کې یوه مشهوره جوړوئ تو نغمه. خلک دا پوښتي چې ولې له یو بله سره جدا شوئ؟ دا قرباني ما شخصي ورکړی. هغه هم د ښځو د نهضت دپاره ډېر عظیم خدمت یې کړی. زه یې نه ملامتوم، خو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، دغه د هنر آخره نتیجه همداسې په دغسې ټولنو کې چې سواد کمي، مشکلات د سړي دپاره ډېرېږي. دغه ملت دغه جنجالونه چې پیدا شي، یو سړی نه ده پیدا شوی چې یو خیرخواهي په خوشحالیانو کې موږ خلکو پروګرامونو ته تللي یاستو او په غم کې هېڅ څوک ستا پوښتنه بیا نه کوي. دا زما شخصي ژوند نه شوه کېدی. یو اطرافي سړی وم او د لغمان د ولایت، او کله کله داسې شیان پیښیږي چې هغه سړی نشي هضموی. دا چې رنځ او تزه د هغه په خدمت د ښځو د نهضت دپاره نغمې ډېره خدمت، او حتی شعر او شاعر هم شوه. خو دا قربانۍ به منګل ډېر ورکړي چې ګوره جوړول دی او کور ډېر سخت ده، ورانول په یو ثانیه کې خبره ده. او کله کله نو زه ترې ګیله نه کوم. هغه د دري ژبو یو هغه ده، یو ضرب المثل ده، وایي ګل مزن کاګل مزن دیوار بې بنیاد را خدمت سگ را بکن آدم کمزاد را. دا یوازې زما په مقابل کې چا بل خلک په دې باندې مسلمه کړی. د افغانستان هنر ته یې ضربه رسولی، فامیلي موږ ته یې ضربه رسولی، اولادونه مې ځوانان دي، که چاته حال وایي که نه وایي رنځ وړي په دې چې د هغه زما د اولادونه مور وه یا ده، د هغوی خو مور وه او ده. نو په دې چې مشکل در باندې راشي، هېڅوک دې مدد نه کوي، لاسنیوی دې نه کوي. نور هم چې یو تخریب پیدا شي، هغه نور هم وسیع کوي. بیا دا مسافري ژوند پاکستان ته رالو، بیا د پاکستان نور پسې سرګردان ژوند مو ډېر زیات تېر کړی. تاسو داسې وایي استاد چې که چېرته ټولنې او دوستانو مداخله کړې وای، ستاسو ستونزې حل کېدای شوې او دا جدایي نه رامنځته کېده؟ خو خیر، اوس د افغانستان د محرومیت په لحاظ ولا چې که قاضي که مفتي که رئیس جمهور که زموږ د نغمې په منځ کې څه پرابلم پیدا شي، غوندې نغمې طرفدار یم. په دې چې محرومه ټولنه ده، هلته حق او عدالت قطعا نشته. ما ته پته ولګېده چې سړي هېڅ قاضي د ښځو او مېړه په منځ کې نه ځایېږي، ولو چې دی به 100% ملامت به هم خلک به ما ته ویل چې نه ته ملامت یې. په دې چې په هغه ټولنه کې چې ژوند زه خپل خلک پېژنم. نو محرومیتونه دي د ښځو چې څونه طرفدار خلک دي، بیا د نارینهو دونه نه دي. د بل واده پلان لرئ؟ جان د بل واده پلان لرئ؟ یاره اول خو د دغه واده دا زخمونه سره جوړ شي، لا زخمونه نه دي جوړ. دا چې ملهم ورباندې ولګي، دغه زخمونه مې چې جوړ شي، بیا بل ته ګورو چې د بل امکانات راکې شته او که نشته. په دې چې مشکل کار ده، مشکل کار. نامتو ځوان سندرغاړی شفیق مرید ستاسو زوم دی؟ زما زوم دی. هغه سره مناسبات او اړیکې ډېر ښه هلک ده، ډېر ښه سړی ده. بس مناسبات مو بس د هغه خسر یم، هغه زما زوم ده، ډېر ښه هلک ده، ابتکاري هلک ده. هغه م اوس نو بېچاره له ماشومانو سره، یو لور لري یو زوی، هغه سره مصروف. یا کله کله جیم ته یو ځای ته چې راته وایي چې دغه ماشومان خو ته وساته. ما له چې صحیح خبره ده، کله کله زه ور سره کوم. کله به تاسې او شفیق مرود په یو سټیج باندې وګورو؟ یاره خو دا خو کوم مهمه خبره نه ده، دا مشکل کار نه. شفیق مرید ته چې زه ووایم چې په دې اور دانګه هماغسې ښه هلک ده، ښه سړی ده، بیا زموږ وطندار ده.
د لغمان افتخار د هغه موږ په هنرمندانو د افغانستان په غونډو هنرمندانو افتخار کوو خو نېشنالیزم خو بیا له منځه نه ځي نو مجبور یې چې د لغمان د خلکو صفت وکړي. د افغانستان کوم سندرغاړی مو ډېر خوښېږي یا خوښېده؟ زما په افغانستان کې ایوب استاد مې ډېر اواز یې خوښېده، اوس مې هم خوښېږي. او په ښکته پښتونخوا کې د خیال محمد استاد اواز مې ډېر خوښېږي. خیال محمد مې یار هم ده، انډیوال مې هم ده او سره ډېر ناست یو، ښه سړی ده ډېر. یعنې دونه غزلو دپاره چې ایوب استاد او خیال محمد خدمت یې کړی، ګمان نه کوم د پښتو غزل دپاره میاره ګمان نه کوم که یې زه کوی شم که بل کوی شي مشکل کار ده. دوی دونه په خپل وخت په دې د په هغه وخت کې غزلو ته دوی خدمت یې کړی چې بې سوادي 95% حتی چې د دې سندرې په پاکستان کې نشرېدې په راډیو کې هغه وایي چې دا څه شی نشروي، دا ګل کوي، د اعظم خان سندرې واچوي. نو دا سړی دونه کار یې وکړ، د ښه شعرونو معیار، د ښه موزیک معیار. هغه خدای دې وبخي رفیق شینواری هغه چې ژوندی و، هره سندره چې خیال محمد استاد ته یې ورکړی هغه نو د خلکو په ژبو باندې لکه یو مضمون ګرځېدلی. نو رښتیا خبره ډېر درددار اواز، ډېر په سر اواز او دغه ژبې لپاره یې ډېر خدمت کړی. ډېره مننه استاد ستاسو د وخت نه، ستاسو د کور ودانې څو کلمې خبرې وکړې او د بي بي سي د فیسبوک پاڼې ګرانو مینوالو ستاسو نه هم ډېره مننه. ستاسو د پوښتنو څخه موږ هڅه وکړه چې یو څو پوښتنې مطرح کړو د استاد نه. که ستاسو پوښتنې مو نه یې اخیستې معذرت غواړو ځکه چې زموږ وخت کم و. زموږ سره همیشه اوسئ. بیا هم زه جاوید کوټوال دلته په واشنګټن کې یم او د افغانستان نامتو سندرغاړی استاد منګل زموږ مېلمه و. ستاسو د وخت څخه ډېره مننه. د خدای په امان.